سلامونه احترامات هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، موږ افغانان چې هر کله اروپا ته راشو، خارج ته راشو، نو زموږ او ستاسو توجه او فوکس صرف په درې شیانو باندې چې په هغې کې اول اسناد اخیستل، دویم کار کول او دریم خپلې کورنۍ ته وطن ته پیسې لیږل. زموږ او ستاسو ټولو د ژوند مقصد دغه درې خبرې او دغه درې شیان جوړ شي. دغه ټول ژوند منډې ترله چې کوو دغه درېو شیانو دپاره کوو چې اسناد واخلو، کار وکړو، پیسې وګټو او دغه پیسې بیا وطن ته خپلو کورنۍ ته ولیږو. خو په دغه پروسه کې، په دغه جریان کې موږ او تاسو نه چې کوم یو ډېر مهم شی پاتې دی، کوم مهم خبره پاتې ده، هغه د خپل ځان خیال ساتل، د خپل صحت خیال ساتل، د جسماني صحت او د ذهني صحت. موږ دې دواړو ته بالکل شایي، بالکل متوجه نه. دا ښه خبره ده، زمانه موږ او تاسو راځو دلته چې ښه ژوند وکړو، کورنۍ ته ښه ژوند ورکړو، دلته کار وکړو، اسناد واخلو، پیسې وګټو. خو د دې دریو نه بیا ډېر مهم چې کوم دی هغه زموږ او ستاسو صحت دی، چې په هغې کې جسماني صحت او دویم ذهني صحت. ځکه دا موږ او تاسو ته معلومه ده چې په کومو لارو، په کومو سختو موږ او تاسو راغلي. موږ او تاسو کوم جسماني کړاوونه چې کوم لیدلي په لارو باندې، کوم ذهني کړاوونه، هغه زموږ او ستاسو د صحت سره دغه اوس هم حتی چې موږ او تاسو دلته راورسېږو، دلته مو اسناد واخلو، کار کوو، ژوند مو اراموي، بیا هم دغه کړاوونه، دغه تکلیفونه، دغه شیونه زموږ او ستاسو د صحت سره نښتي. نو چې بیا کله دلته راورسېږي او زموږ او ستاسو فوکس بیا اسناد اخیستل، کار او پیسې ګټل شي، نو په دې کې زموږ او ستاسو هغه صحت چې دغه سختي لیدلي، دغه ذهني کړاوونه، جسماني کړاوونه، دې ته موږ او تاسو نور هم شاشي توجه نه ورکوو. او بیا موږ او تاسو چې کله توجه نه ورکوو، یو وخت راورسېږي چې موږ او تاسو صحیح ده، کار مو ښه کړی، پیسې مو ګټلي، اسناد مو اخیستي، خو ولې په صحت لحاظ نه، صحت طرف نه موږ او تاسو ډېر څه بیاللي. تاسو به اورئ، تاسو به خبرېږئ میډیا طرف نه چې ډېرې داسې افغانان یې. زه نه غواړم چې داسې خبرې وکړم، خو بعض دفعه انسان مجبوره شي. هغوی چا خودکشانې کړي یا اکثره جنګونه کوي. دوی دغه د ټول لامل هم دغه دلته چې کوم ژوند دی، خپل صحت ته نه توجه کول دي. تاسو ټول پوهېږئ چې دلته ډېر ځانځاني ژوند دی. که تاسو خپل صحت ته بیا خپل خاص ډول باندې ذهني صحت ته تاسو خیال ونه کوئ، توجه ورنه کوئ، نو تاسو ډېر زیات خرابېدلی شئ. نن سبا د وطن حالاتو ته، د کورنۍ حالاتو ته، دلته د ژوند حالاتو ته په کتو باندې ډېر زیات سټرس دی، ډېر زیات ډپریشن دی. نو په دغسې حالاتو کې باید موږ او تاسو د ټولو نه اول او دا مهم وګڼو، خپل صحت ته خیال وکړو، خپل ذهني صحت ته، جسماني صحت ته خیال وکړو. زه اکثره داسې ملګري ګورم چې د دوی ذهني صحت ډېر زیات خراب شوی او د هغې لامل دغه منډې ترلې دي، دغه دریو کارونه چې کوم ما یاد کړو. دوی خپل صحت ته بالکل توجه نه ورکوي. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو باید خپل صحت ته ډېر زیات خیال وساتئ. کوشش وکړئ چې دلته داسې ژوند اختیار کړئ، داسې کار وکړئ چې تاسو صحت په جسمي ډول هم اراموي، په ذهني ډول هم تاسو اراموي. تاسو خپل صحت ته ډېر زیات توجه ورکوئ. باید ستاسو اولویت، ستاسو فوکس ټول په ستاسو صحت باندې. که تاسو چې روغ یاستئ، تاسو به کار کولی شئ، تاسو به اسناد واخلئ، تاسو به پیسې وګټئ، تاسو به خپل ځان ته او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند ورکوئ، تاسو به کورنۍ ته، وطن ته پیسې ولیږئ. نو زما دغه د ویډیو مقصد دا و چې په دې اخري وختونو کې زه ګورم دغسې یو څو د مړینې خبرونه رالل چې بعضو وطندارانو خودکشانې کړي دي، او د دې ټولو لامل دا دی چې موږ او تاسو ذهني صحت ته په خاص ډول باندې بالکل توجه نه ورکوو. یعنې اکثره موږ او تاسو ګورو په میډیا باندې چې دلته افغانان جنګونه کوي، موږ او تاسو سره، وطندارانو سره حتی دویمه خبره نه کېږي. په دویمه خبره باندې موږ او تاسو قهر، غوسه، جنګي، دغه ټول دغه فشار او د سټرس لامل دی. دغه ټول وجه دا ده چې موږ او تاسو خپل صحت ته، خپل ذهني صحت ته هېڅ توجه نه ورکوو. سمره تاسو اسناد واخلئ، کار وکړئ، پیسې وګټئ، خو ولې باید ستاسو صحت، ستاسو دغه اولویت او تاسو د دې ډېر زیات خیال وساتئ. مننه.